دوستانو سلامونه، هیلهمند یم چې ټول روغ او جوړ اوسئ او د روژې میاشت تاسو ټول ته مبارک وایم. خدای دې وکړي چې تر دغه وخته پورې مو ټولې د روژې ورځې ښه په خیر تېرې کړې وي او راتلونکې ورځې هم پر موږ او تاسو باندې په خیر سي. دوستانو لکه څنګه چې ما تاسو ته خپل عذر وړاندې کړی و چې څو ورځې زه د انټرنیټ د نړۍ څخه یو څه لیرې وم د ځینو مصروفیتونو او کارونو له امله چې په ځانګړي ډول باندې زموږ د پوهنتون آخري کال او د آخري سیمیستر ازموینې وې. نو هر څه خدای تعالی په خیر کړله. زه دغه یم یو ځل بیا ستاسو سره یم. موږ او تاسو تر اوسه پورې چې کومې ویډیوګانې جوړې کړې وې، کوم معلومات مو خپاره کړي وه، هغه د ټکنالوژۍ په اړه باندې وه. نو دوستانو زه غواړم چې د روژې مبارکې په میاشت کې ځینې داسې ویډیوګانې جوړې کړم چې هغه مربوط د اسلام او زموږ او ستاسې د روژې مبارکې مربوط وي. نو د روژې ته د احترام په خاطر باندې که چیرې تاسې هم ویډیوګانې جوړوئ، کوشش وکړئ چې په اسلامي برخه کې په دا میاشت کې ویډیوګانې جوړې کړئ. زموږ او ستاسو اسلامي برخه به هم قوي سي او ثواب مو هم کړی وي او خلکو ته مو معلومات هم وړاندې کړي وي. دوستانو زه غواړم چې نن تاسو ته د روژې د تاریخ په اړه باندې بحث وکړم او د روژې د تاریخ په اړه باندې تاسو ته معلومات درکړم. ډیر عمیق زه نه ځم، فقط غواړم ځینې محتویات تاسو ته ووایم چې له دې څخه وروسته به انشاءالله بیا موږ او تاسو همداسې پر اسلامي ورځو، پر اسلامي شخصیتونو او پر نورو هغه برخو باندې چې په اسلام پورې ربط لري او په اسلام پورې نښتې وي، په هغه اړه باندې بیا موږ او تاسو معلومات وړاندې کوو. دوستانو روژه مبارکه موږ او تاسو پوهیږو چې په عربي کې ورته رمضان وایي، موږ او تاسو پښتو کې ورته روژه مبارکه وایو. روژه مبارکه چې د آدم علیه السلام څخه راپیل سوې بیا تر رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې پر ټولو قومونو باندې په بېلابېل ډول باندې روژه فرض سوې ده. نو موږ پوهیږو چې په اسلام کې کوم احکام چې نازل سوي دي یا فرض سوي دي هغه په دوه مبارکو ځایونو کې فرض سوي دي چې یوه مکه مکرمه او بله مدینه منوره ده. په مکي دور کې زیاتره احکام د عقیدې او د توحید د اصولو له جملې څخه وه، اما په مدینه منورې کې هغه احکام چې وه هغه یو څه تفصیلي احکام وه. په مکه مکرمه کې کوم احکام چې نازل سوي دي هغه هلته ټوله یا د عقیدې مربوط وه یا د توحید مربوط وه. په مکي دور کې یوازې لمونځ فرض شوی وه چې فرضیات یې د اسراء په شپه او د بعثت په 10 کال ترسره شو، ځکه چې د لمانځه اهمیت خورا لوی و. نو ډیری نور احکام تر هجرت وروسته په مدینه منوره کې ترسره شوي دي. کله چې په مدینه منوره کې د اسلام مبارک دین پر غوړېدو سو، نو د مدینې احکامو له جملې څخه یوه روژه وه چې هلته پر مسلمانانو باندې فرض وله. روژه د هجرت په 2 کال د رمضان په میاشت کې فرض شوې ده چې له دې سره پیغمبر صلی الله علیه وسلم 9 کاله ژوندی و چې د ژوند په دوره کې روژې خورا ښه په مینه او رښتینولۍ او صداقت باندې نیولې وې. د روژې مبارکې فرضوالی په قرآن، حدیث او اجماع سره ثابت شوی دی. دوستانو موږ او تاسو په اسلام کې کوم شی چې په قرآن، حدیث او اجماع سره ثابت شوی وي بیا په هغه کې موږ او تاسو هیڅوک څه نشي ویلی. نو په دغه درو سرو مرجعو باندې د روژې مبارکې فرضوال موږ او تاسو ته ثابت شوی دی. کله چې روژه د لومړي ځل لپاره د دې حکم وسو په مدینه منوره کې، د دې څخه وروسته نبی علیه السلام 9 کاله ژوند کړی و چې په دا 9 کاله کې ټولې فرضي او نفلي روژې چې موږ تاسو ته طریقې ویلې دي د مبارک نیولې دي. دوستانو که موږ تاسو د روژې ګټو او فایدو ته وګورو، روژه بیخي بې شمېره فایدې لري چې زه غواړم تاسو ته د ځینو فایدو یادونه وکړم. روژه د توبې او مغفرتونو میاشت ده. په روژه کې موږ د اور څخه د خلاصون لار موندلی شو. په روژه کې د جنت دروازې خلاصي او د اور دروازې بندي او شیطانان په زنځیرونو تړل شوي وي. روژه د صبر او حوصلې میاشت ده. په روژه کې نسبت بل هر وخت زموږ دعاګانې قبلېدونکې دي. په روژه کې زیاتره خلک ډیر سخاوتونه، خیراتونه او نور ډیرې ښېګړې کوي. په روژه کې د لیلة القدر میاشت ده چې هغه کې د 1 شپې عبادت د 1000 شپو له عبادت سره مساوي دی. په جنت کې یوه دروازه ده چې د ریان په نوم پیژندل کیږي چې دا دروازه یوازې د روژه نیونکو لپاره ځانګړې شوې ده. د روژې لومړۍ 10 ورځې د رحمت ورځې دي، منځنۍ 10 ورځې د بخښنې او مغفرت ورځې دي، وروستۍ 10 ورځې د اور څخه د خلاصون ورځې دي. دوستانو روژه
زموږ او ستاسو په ژوند کې په ځانګړي ډول د انسانان او په ځانګړي ډول د مسلمانانو په ژوند کې دا زموږ او ستاسو د اسلام د احکامو څخه خورا یو مهم او ډیر انسان ته ګټه رسونکی حکم دی. موږ او تاسو د کلمې او لمانځه څخه وروسته زموږ او تاسو دریم رکن چې دی هغه روژه ده. نو روژه پر موږ او تاسو فرض ده. هغه دلایل او هغه څه چې روژه په کومو دلایلو باندې فرض کیږي او په کومو دلایلو باندې پر یو چا باندې نه وي فرض او په کومو ځایونو کې موږ کولی سو روژه وخورو هغه نور جلا بحثونه دي. خو ما فقط تاسو ته د روژې په اړه باندې د دې تاریخ په اړه باندې ځینې معلوماتونه تاسو ته وړاندې کړلم چې روژه کله چې په نبی علیه الصلاة والسلام د مکې څخه مدینې ته هجرت وکړ په مدینه منوره کې هلته د اسلام ریښې یو څه نسبت مکې ته ډېرې پراخه سولې او اسلام یعنی په قوت او په ځواک سو. کله چې اسلام په قوت او په ځواک سو هلته د روژې مبارکې د فرضوالي حکم نازل سو چې باید تاسو روژه ونیسئ. نو روژه پر مختلفو قومونو باندې په مختلفو لارو او په بیلابیلو ډولونو باندې پر دوی باندې فرض شوې ده. خو پر موږ او تاسو باندې چې روژه فرض شوې ده هغه دا ده چې په کال 12 میاشتو کې یوه میاشت ده او میاشت هم د رمضان یا د شعبان میاشت ده. رمضان ورته ویل کېږي د شعبان په میاشت کې چې قرآن کریم هم په دغه میاشت کې نازل شوی دی. نو ما د دې په اړه باندې داسې لږ مختصر معلومات وشل تاسو ته وړاندې کوم. دوستانو تاسو هم کوشش وکړئ چې په دغه میاشت کې دا ډېره واجبه او جالبه میاشت ده چې تاسې هم قرآن ووایاست، دعاوې وکړئ، خپل منځونه په جوماتونو باندې او خپل روژې خو به حتمن نیسئ چې نیسئ. کوشش وکړئ چې ټول ښه اعمال او بهترین اعمال په دغه روژه کې وکړئ. خیر او خیرات وکړئ، د خلکو سره مرستې وکړئ، خپل زکات په سمه لاره باندې وویشئ. نو زموږ او ستاسو په ژوند کې د آخرت لپاره د یو څه برابرولو تر ټولو بهترینه میاشت همدا د روژې میاشت ده. زه غواړم چې بیا انشاءالله په راتلونکي ورځو کې زموږ او ستاسو اسلامي شخصیتونو او یا پر اسلامي ورځو او پر نور اسلامي شعارونو باندې غواړم ویډیوګانې جوړې کړم. که چیرې تاسو کومه پوښتنه درلودل خپل ټکنالوژیکي برخه کې یا په دغه برخه کې بیا به موږ او تاسو پوښتنو ته په ګډه باندې یو ځای ځواب ورکوو. کله چې د خیر سره زموږ او تاسو د روژې مبارکې میاشت خلاص وله بیا زه غواړم نور پلانونه لرم چې هم ټکنالوژیکي او هم اقتصادي او په نورو برخه کې به انشاءالله تعالی موږ او تاسو زده کړې کوو. نو که چیرې کوم سوال او پوښتنه وه زه ستاسو په خدمت کې یم.